خلق په هغه قاری پسې ډېر ودرېږي چې صحیح جټ قاری صاحب دی او راکټ قاری صاحب دی او تیزګام دی او خیبر میل دی دا نومونه پې دي خلکو ایښي عجیبه ده ایو قاری صاحب ته چا ویلي مونږ له ختم وکړه په دې رمضان کې نو هغه ویل یاره ختم په 2-3 قسمه دی تاسو کوم ختم غواړئ ځکه هغې سره فیس هم تړلی شوی فیس خبره هم کېږي ورسره باقاعده پیسو خبره به کوي ځکه دا خو دا الله اکبر الله یې د ټولو اصلاح وکړي الله یې زموږ د علماو د قراو ټولو الله یې موږ کې اخلاص پیدا دې ته بعضې قاریان یو اهل حدیث دي یو زموږ هغه موحدین وروڼه دي چې الله پرې رحم کړی دی که په روژه کې قرآن هم وایي د چا نه سره دا تم هم نه ساتي چې دا ما له یو جوړه جامې راکړي الحمدلله دا تم هم نه ساتي چې یو شیشه عطر به راله راکړي او یو هغه چې ورځي مخکې نه ورسره خبره کې څو پیسې به راکړي که چاره له نور څه هسې پکې راکړه خو به هسې خو تړلې پیسې به څومره راکړي بیا به ختم نو دا خو 2-3 قسمه دی یو چې زه هم پې پوهېږم او تاسو هم پې پوهېږئ دا به لږ ډېره ټیم اخلي دویم ختم به هغه چې زه به پې پوهېږم خو تاسو به پې نه پوهېږئ او دریم به هغه هغه به په دې 2-3 شپو کې دله ختم کړم چې هغه نه به پې تاسو پوهېږئ نه به پې زه پوهېږم داسې قرآن وایي بعضې خلک قرآن کریم په داسې طریقه ویل پکار دي چې سړي باندې اثر وکړي